د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د یوې لویې سړې خونې او همدارنګه د پلاستیکي سبدونو جوړولو د تولید د فابریکې جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په کلکان ولسوالۍ کې د بېلابېلو میوو سمسور باغونه شتون لري چې د لومړي ځل لپاره د مدثر داودزي سړه خونه او د پلاستیکي سبدونو جوړولو تولیدي فابریکه به هلته په اساسي توګه جوړه شي چې یو څه به د میوو د ساتلو او پروسس په برخه کې اسانتیاوې ورسره رامنځته شي. در منطقه که ما شما قرار داریم ولسوالی کلکان است و این اولین سردخانه است که در این منطقه ایجاد میشه. با سردخانه شرکت تولید سبدهای پلاستیکی هم است که لازم ملزوم است. سردخانه حتما به سبد نیاز است بر نگهداری میوه تازه و ما شما در اینجا میوهایی که داریم در این منطقه انگور داریم و دیگر میوه تازه داریم و برای سردخانه لازم است بر نگهداری از که باید در سیزن نگهداری شود و در زمستان بازی به بازار عرضه شود و صادر شود. موږ ډیر خوشاله یو چې دلته یو سردخانه او یو شرکت د سبد سازي جوړیږي چې هر کال زموږ میوې چې ولې په لاره کې به خرابېدلې لکه مثال د انګور او مڼې او د نور او اوس کال چې ده ان شاء الله دلته ډیره غټه سردخانه جوړیږي نو موږ به دې مشکل نه رفع شو او د میوې به ان شاء الله روغ جوړي او کولای شو چې تر جمی او وړي پورې د سردخانو کې وساتو. رئیس امیر جان یو شرکت افتتاح کړ چې هم د پچیو ماشین پکې دی او هم سردخانې پکې دي چې دا لاندې دا قوم چې د ټول دوزه او کلکان د داتنه ډیر خوشاله دي په ډیر خوشحالي ورته ټول راغلي دي چې د دیزي هغه پیره چې لاره بنده شو ټول انګور د دیزي خراب شول لیکن دا پیر امیر جان چې کومه سرمایه گذاري وکړه په دې سره دا ټول قوم ته خوشاله دي هم چې کله لاره بنده شي نو دوی انګور کوي چې راوړي ته سردخانه کې کیدي نو کم تاوان وکي بالای ګټه مو کې ورته. د کلکان ولسوالۍ اوسیدونکو دغه سړې خونې د جوړېدو د کارونو د پیل څخه خوښي څرګنده کړه او له پانګوالو یې وغوښتل چې دا ډول نورو سړو خونو جوړولو په برخه کې د پانګونه وکړي. خو هغه تاجر ته وایم د خدای ورته وګوره راځه ترکیې نه تېر شه راځه اروپا نه تېر شه دا د مور ده دا وطن کله کله وایي مور مې ده دا څه رقم مور ده چې نن مور دی ضرورت لري تا دا مور خوشي کړی راځه آسمان خراش مه جوړوه راځه دغه ته سړه خونه جوړه کړه. با کل قریه مفید است. انگورشان تا خیلی مدت وقت یا به ارزان سودا میکنن حالا که سردخانه شود با قیمت میفروشن. یک مردم تعاقب تو انگور رو خنک میزنه در سردخانه میپویه. در امارات اسلامی ما غواړو چې موږ د بغ زمینه د مساعده کې چې داسې تجاران سرمایه گذاري وکړي دا د غریبو د بیچاره دا پکې دغه وشي دا پروسه چې تقریبا د کال تیر شو په ډېر کم چیز باندې د خلکو انګور کم میوه وکړه هر څه چې دا پټه هیڅ سره دغه شو خو موږ بیا هم د امارات اسلامي دا خواهش کوو چې دغه زموږ تجاران سره کومک کوي تشویق کوي او د دې غریب ولس د بیچاره خصوصا د زبون همسایه مونږ لرو چې موږ هغه ته احتیاج نه شو دغه نو شو دغه سرمایه گذاري وشي او د مظلوم د بیچاره خلکو په دغه وشي. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کلونو کې د هیواد په کچه د سړو خونو د جوړولو هڅې زیاتې شوې دي چې لسګونه سړې خونې جوړې شوې دي او نورې سړې خونې به هم جوړې شي.